نو په دې جومات خوا کې د یو یهودي کور هلته عیسایان هم اوسېدل او یهودیان هم اوسېدل. نو د یهودي کور کې یو جینۍ باندې نظر پرېوت. چې په جینۍ نظر پرېوته نو د سړي په اړه کې ورته وسوسه پیدا شو، عشق پیدا شو. بانګ یې چې سین خلاص کړ نو جینۍ ته دعوت ورکړ. وی داسې کار دی جینۍ زما ډېره زیاته خوښ یم، مهرباني وکړه ما سره نکاح وکړه. جینۍ ورته ویل خدای ته وګوره، ما ته وګوره، ځان ته وګوره، ته بوډا سړی زما د نیکه په ځای پرېږده نو څه په ځای روغې کې لیونی. وی نه دا خو په شریعت کې څه منع نه دي که سړی د ډېر عمر یو جینۍ دی لږ یا خو مسله مونږ راوباسو، دا خو شریعت کې څه منع نه دي. ټیک ته منع خو نه دي خو د دواړو عمرونو ته لږ ګوره، سبا ژوند یو بل سره ښه تېرېږي که نه تېرېږي، او سړی د ښځې حقوق پوره کولی شي که نه شي پوره کولی. تر دې ورته وایي شریعت کې خو دا څه منع نه دي. او ورته وایي شریعت کې منع څه کې بابا ته ځان ته وګوره، خدای ته وګوره. وایي ګوره ښځه څه غواړي؟ مال غواړي، کور غواړي، پیسې غواړي، جامې غواړي، چې څه وی درکړو. مال غواړي، کور غواړي، ما سره هر څه شته، خو ته مهرباني وکړه بس زما زړه کې ستا سره محبت پیدا شو او جیس کار به وکړو، ما سره نکاح وکړه. جینۍ ورته وایي چې زه یهودن یم، د یهودي لور یم او ته مؤذن یې، بانګونه وی، ستا جدا اسلام، ستا دین اسلام او زما یهودیت، نو زما او ستا څنګه نکاح کېږي؟ دی ورته وایي شریعت کې زموږ جیل یو مسلمان سړی یهودانې سره او یا عیسایانې سره نکاح کولی شي؟ دې کې څه یاره وایي ستا په شریعت کې جیز دي، خو زما ضمیر ما له دې اجازت نه راکوي چې زه تا سره نکاح وکړم. زه که نکاح کوم یهودي سره وکړم، نه کوم زه سره نکاح. بانجي بابا ورته بیا د خدای روی نه اچوي چې خدای راکړي. پیسې غواړي، مهر غواړي، کالي غواړي، سره غواړي، سپین چې ته څه وایې خولې نه وباسه، ادله زه برابروم. ما سره مهرباني وکړه نکاح وکړو، په شریعت کې جایز دي. جینۍ چې پرې نه پرېښوده، جینۍ ورته څه وایي؟ یهودان وه په خپل دین کلکه وه، داسې نه وه لکه زمونږ په شان چې د 10 روپو دپاره خپل مذهب بیا پرېږدو او د 20 روپو دپاره خپل دین بیا پرېږدو، د 10 روپو دپاره خپل پیغمبر پرېږدو، داسې نه وه. او ورته څه وایي؟ وایي داسې کار دی، خوله خو مې نه غواړي، خو زه چې ته دومره په ما عاشق یې او ما سره دې مینه ده، واده له سره کوم خو په یو شرط. هله شا به ښه دی زر وایه څه چې غواړم، نه نه پیسې نه غواړم، نه د نه پیسې غواړم، نه د نه کالي غواړم، نه د مال او دولت غواړم، نه سره در غواړم، نه کور غواړم، بس یهودي شه زما په دین شه راځه، یهودي شه اسلام دې پرېږده، راځه بس نن راځه، اوس زه چې ځو زمونږ ملا صاحب له اوس سره نکاح تړم، اوس نه دې ښه دی، د جمعې نه پرېږدې، نه پلار سره مشوره او نه مور سره مشوره، خو راځه نور اسم نه، خو که زه دې خوښ یم راځه اوس په دې پته ولګي چې زه دې خوښ یم او کا سره ګپ شپ لګي. ځه بلکل وی ګوره ښځې دا دین اسلام را باندې مه پرېږده. 80 کاله او یا کاله بانګونه وي، منځونه او روژې، تاسو حکم کې دا دین پرېږدم او باقي کې ته نور څه غواړې هغه درله درکوم، وی اسم نه غواړم، دقه شی غواړم او جذباتي فیصله هم نه کوم، بس ده چې ته دونه مهرباني کوې چې زما دین ته راځې، زم تا قرباني کوم چې تا سره نکاح، زما دین له راځې ته یهودي کېږي او زما دین کې یو کس زیاتېږي، بس زه دا دې لپاره دا قرباني ورکوم تا سره نکاح کوم. او که دا نی نو بابا مهرباني وکړه سر دی خوښه او بده خبره ده، پردو ښځو سره خبرې مه کوه. جینۍ نظرثاني وکړه په دې خبرو، ما کړې ده که نظرثاني، وایي ښه که یهودي شمه نو څه مطلب چې زما سره واده کې بس اوس راځه، بس اوس په دا ساعت ته سره نکاح کوم موضوع. وایي ښځه واوره زما خبره، زه ستا اسلام مې پرېښود او یهودي شو، او په ډېره خوشحالۍ او سره روان دی چې دا په یو ټکي ښځه وشوه بې کالو چې په پوړو را کوزېده د هغه بره منارې نه تس چې خپې وښویده او ځمکې ته سرده لاندې را خطا شو، دقه سټې ولګېد او لاندې پرېوت او مردار شو. دا مرګ د ده مقرر و، خامخا به مړه کېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا له کوم وخت مقرر دی هغې نه نه سکند مخکې کېدي چې نه وروستو کېدي شي، پکې شک او شبهه نشته، دا خو د قرآن وینا ده، د یوازې د نبي علیه السلام نه د قرآن وینا. دغه د مرګ و چې دی بره دقه ټیم دا پوړی نه پخوېږي، لاندې به غورځېږي، سټ پې ماتېږي او دی به مري. نیم رښتیا ووایه، یو لیش مزلو که نو جنت ته یو لیش، ولې څونه عمر یې بانګونه وي، څومره خلک د ده په اواز جومات ته راځي،
او څومره خلق د په आवाज باندې لبیک او جمعات کې منځونه وکړل نو که دا يهودي شوی نه او په خپل دین پاتې وي اوم به مړ کېده نو جنت ته روانو نو یو لیش مخکې داسې کار کوي چې اسلام ختم یهودیت راغی د جنت په دې کم طرف ته لاړ ډېر احتیاط وکوئ وروڼه شیطان زموږ ډېر خطرناک دشمن دی ډېر زیات محنت کوي په سړي دې سړي ته مال ور مخکې کړي د مال لپاره پرې د دنیا ګناهونه کوي دې سړي ته د دنیا حسن ور مخکې کړي دې سړي ته د دنیا لالچ ور مخکې کړي او په دې سترګې توري بیا نه بیا په پلار دی او نه په مور دی نه په استاد دی او نه په مقتدي دی نه په خان دی او نه په غریب دی نه په ګاونډي دی او نه په پردي دی و چې دا پیسې وګټم په کومه طریقه وګټم هلکه وبګټې پیسه کوم خوا به دی حساب کتاب دې شته که نشته مرګ شته او که نشته شیطان انخطې دی منپس په څه طریقه باندې بس مسلمان ګمراه کوي او مسلمان بربادوي نو حضور پاک فرمایي چې یو لیش مزل وي تاو د جنت په منځ کې داسې کار به د نه وشي چې جنت په دې به دوزخ ته راشي دا مثال او دویم وي د بعض انسان او د دوزخ په منځ کې به یو لیش مزل او داسې کار به تېر شي چې دوزخ په ځای به پاتې شي او جنت ته به لاړ شي نبي علیه السلام یو صحابي یو کس راغی یو جهاد کو راغی ته الله رسوله زه خو کافر یم مسلمانېږم څه به کو مسلمان شو نو بس دغه صحابه لګیا دي جهاد کوي ته به مو کې وایي که جهاد نه وکړم مخ په مخ او مړ شم بیا به څه کېږي وایي جنت ته به ځم وایي ښه که زه مړ شم جنت ته به ځم وایي او وایي ښه کلمه راته ښایه کلمې شهادت وایي الله مسلمان او چې مسلمان یې که توره یې واغېسته یو څو قدمه نوتلې چې شهید شو ګوره دغه وله مقرره وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی هغه سړی درته وښیم چې نه مونځ وکړ نه روژه ونیوله نه زکات ورکړو نه صدقه ورکړو نه د دین څخه کار وکړو او خدای پاک جنت ته ورسو دا وګورئ دغه سړی مرګ خو یې مقرر و که کلمې نه وه ویلې همدغه ځای به په دغه توره مړ کېده لازمن به مړ کېده نو کوم خوا به ته دوزخ ته کلمې وې خدای جنت ته خبره مې دې پورې کوله چې موږ ته زموږ د جنت او د دوزخ ګارنټي شته نشته څه پته لګي د خاتمې څه پته لګي الله نه به دا سوال کوو د جمعې مبارکه ورځ ده چې الله زموږ خاتمه بل ایمان کړه الله دې ایمان نصیب او که زموږ په تقدیر کې څه غلط لیکل شوي د دوزخ لیکل شوي او د قبر عذاب لیکل شوي نو خدای په دې قادر تقدیر بدلولی شي الله یې زموږ هغه تقدیر بدل الله دې موږ جنتیان کړي ته به د خدای نه سوال یاره امید به ساتو امید به دا ساتو دا به نیک ګمانې چې موږ له خدای عظیم پیغمبر راته د هغه امتیانې ګورو قرآن غوندې عظیم کتاب یې راکړي مسلمانانو وطن کې پیدا کړو مسلمان مور او پلار نه پیدا کړو انشاءالله چې خدای به رحم کړي یاره به هم ساتو هېڅ پته نه لګي دشمن هم ډېر خطرناک دی خطرناک دشمن دی یاره به هم ساتو کبر به نه کوو لویي به نه کوو عاجزي به کوو خدای پاک پرې خوشحالېږي خبره مې دې پورې کوله چې د جنت ګارنټي چا سره نشته لیکن د حضرت ابوبکر صدیق دپاره په ژوند کې نبي علیه السلام د جنت ګارنټي ورکړه حضرت عمر فاروق نه په ژوند کې نبي علیه السلام د جنت ګارنټي ورکړه حضرت عثمان رضی الله عنه په ژوند کې نبي علیه السلام د جنت ګارنټي ورکړه حضرت علي رضی الله عنه په ژوند کې د جنت ګارنټي ورکړه حضرت حسن او حسین په ژوند کې د جنت ګارنټي ورکړه داسې ګارنټي الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه زمان وسی حسن او حسین به د جنت د ځوانانو سرداران نه چې جنت ته به یوازې دي ځوانانو سرداران لور لا بیبي فاطمه لا د جنت ګارنټي ملو شوه فاطمه سیدة نساء اهل الجنه د جنتیانو د ښځو سرداره وه داسې هم نه چې ګنې عام ګوټ کې به په جنت کې ناست دی نه جنتیانو سرداره وه خود د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زندگی وګورئ یو ځل راغی نو بیبي ورته بستره برابر کړې اوسه بستره وه دا ټاټ نی دا سوتلی او یا د دې کپړې ده پخوا به د سکولونو کې به دا ماشومان مونږ چې دویم دریم جومات کې وو نو په دې به کېناستې په دې ټاټونو نرۍ غوندې څادر دی دا نو هغه څادر به یې وله برخ کړی و چې نبي علیه السلام پې سملي چې خوږېږي نه لږ نرم وي څادر برغ دی نو چې پورته یو ځل راغې نو څادر یې ورته څلور برغه کړی په نی بچې رامات کې نو دوه شي که نه
او چې بیا رامات کړي نو څلور شي کنه څلور برغه کړي نو چې نبی علیہ السلام ته سم لاسته نو بیبي ته وی زما دا بستر خو نن بدل نو وی صاحب مغه بستر دی ولک کلک نو مونږ له یو برغ بیا رامات کو چې لږ نرم شي وی واپس زول حال ته واچوا وی لږ نرم نو مال خوب راوست نو د عبادت نه مې وباسي مونږ وایو چې یو پومني کې دوی چې دوه نوي کې درې وي چې بلستر نی کمبل نه ښه اعلی کمبل او هر څه زه ځان د ټولو نه مخکې یاد بهترینه ګدی وي چې د پکې نه چې خوب پرې راشي او که لږ یو بوټی کمزوري وي نو خوب به نه راځي داسې ده که نه ده بستر ښه اعلی پوس کم چې خوب راشي او کمبل ښه اعلی واچوم چې خوب نه خراب نشي پیغمبر وی کمزوري که چې خوب در نشي میاس کې پکې لګ را پاسې چې الله یاد بی بی عائشہ صدیقہ فرمایي د شپې به ولارو الله ته به جلل ګور څومره لوی پیغمبر څومره لوی شان لري خپل فرمایي شفاعتي لاهل الكبائر من امتي مدینه منوره ته الله بوزا چې صلی سلام لذي دا حدیث په جنگ لري خالي کړی دی محراب سره نږدې او جنګله ده د زیالو په هغې دا لیکلي دی شفاعتي لاهل الكبائر من امتي چې زه به د خپل امت چې کوم غټو ګناهونو والا دي د هغې سفارش به کوم دومره لوی شخصیت لیکن بی بی عایشه صدیقه فرمایي چې کله به د شپه شوه نو الله ته به ودرېده نو جلل به څونه وجلل الله ته څنګه به وجلل لجوفه عزیز کا عزیز المرجل دې سینې به داسې غرار کو لکه کټوی چې غرار کوي او حتی تورمت قدماه دا خپې مبارکې به پړسي داسې به خدای پاک ته دا زاری ده ورته پته ده چې زما په دې زاری عبادت دی خدای ته جړا عبادت دی د شپې ودرېدل عبادت دی ورته پته ده چې زما په دې عبادت زما الله خوشحاله وي عبادت کوي او عبادت در باندې الله رضا خوشالي او عبادت یوازې دا نه یو سړی دی هغه به هغه وخت سره مانځه ته طبیعت برابر سړی به یا بل څه وجه به خو خدا چې سړی لمونځ وکړي خو خدا چې سړی صدقه ورکړي مالی عبادت ډېر لوی شی دی ډېر لویه ګټه ده پکې بدني عبادت ډېر لوی شی دی خو که تا صرف دا مو چې سبحان الله دا مې عبادت الحمدلله دا مې عبادت الله اکبر دا مې عبادت ام المؤمنین ناس سره او دغه ورسره دي کاڼي ورسره دي او په هغې تسبیحات نبي علیه السلام چې ته نو دا دقسې په هغه کاڼو باندې تسبیحات یې وې نو چې واپس راغې د جومات نه نو ام المؤمنین نه تپوس کوي مسلمانانو مور نه وی ته همغسې ناسته وي چې زه در نه تلم واپس رالمه یو همغسې ناسته وي یو څو څلور خبرې درته نه ښې هغه ووایه نو د دې نه به دله خدای پرې زیات ثواب درکړي الله رسول اخایا نو سوي وتا يداسي وايا عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته سبحان الله عدد خلقه يا الله تعالى دمر سبحان الله ويم جستا مخلوق سمر او دمر ويم رضا نفسه چې خدای ستا زړه پس خوشالي ته پس خوشالي سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ولا إله إلا الله عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته دوايا نو چې دا زه اوته موتا په تسبیح شروع کړې ده واپس رالم څومره ناسته وي ډېر ساعت ته تېر کړه دې نه به دله خدای زیات کړی ټول دا ټولو کې ثواب ته ډوډۍ خورې او ته بسم الله الرحمن الرحیم د عبادت شو که تا نولې اوچته غوتا وي الحمدلله د عبادت شو که ته کور ته ننوتې او په بیبي سلام واچو السلام علیکم د عبادت شو بیبي دې غلطي کړې او تعالی قار در راغی غصه او فورا دې غصه ختمه کړه دا مې عبادت شو نوکر دې غلطي وکړه او تعالی غصه درله چې څپېړه ته وباسم او غصه دې بنده کړه دا مې عبادت شو یو مسلمان دی په لاره ځي لار ورته نه ده معلومه لار دې ورته وښوله دا مې عبادت شو یو بوډا دې مټه ونیو جومات ته دې بوته دا مې عبادت شو جومات ته ننوتې به مسلمانانو سلام واچو دا مې عبادت شو کور دې بیبي سره د کور خدمت وکړه د کور کار راوړه ټیپر د سره سپین کړم دا مې عبادت شو اور درته بل کړم دا مې عبادت شو
ګوره عبادت دا ډېر الله په اسانه موږ راضي کولی شو، خو که موږ یو پوټې الله طرف ته توجه وکړو. موږ نن چې څومره توجه خفه کېږي، ما موبایل له ورکړې ده، دونه توجه موږ خدای له نه ورکړو. کشر کول چې څومره دا نوجوان طبقه دا د موبایل د وجې نه تباه او برباد کړي. ټول ورځ په موبایل باندې ګیمونه کوه، ټول ورځ په موبایل باندې میسیجونه لېږه او ټول ورځ په موبایل باندې فلمونه ګوره او ټول ورځ په موبایل باندې انټرنیټونه کوه. څه پې جوړ څو شو؟ ګناه کې مبتلا. سترګې خدای دې له نه دي پیدا کړې چې دا مونږ پې څه کوو. غوږونه الله دې له نه دي پیدا کړې چې دا مونږ پې څه اورو. او دا ژبه خدای دې له نه ده پیدا کړې چې دا مونږ پې څه ګندګیری وایو. دا خدای د خپل عبادت لپاره پیدا کړي. دا ټول اندامونه د الله په عبادت کې مصروف کړه. خواجه بختیار کاکي رحمت الله علیه لوی بزرګ دی، وفات شو. دې د زمانې بزرګ نو چې وفات شو نو دنیا خلق جنازې راغلي. چې د نیکانو خلکو جنازو له خلک ځي، ډېر خلک میدان ډک. یو سړی پاسېد، هغه وی صاحب زه د خواجه صاحب مرید یم او ما ته یې وصیت کړی دی، وی چې زما جنازه به هغه سړی کوي چې څلور صفت یې پکې. نو که چا کې مهرباني وکړي دا څلور صفتونه یي نو هغه راشئ د خواجه صاحب جنازه وکړئ، او که دا په چا کې نه ګورې د عمل به دقسې پروت وي. څلورو صفتونو کې یو صفت دا دی، ګوره دوه ګوته کېده. یو صفت په څلورو صفتونو کې دا دی چې دنه به تهجد نه قضا شوی. دا یو صفت په خپل ژوند کې. دیم صفت پکې دا دی چې د مازدیګر نه مخکې څلور رکعته مستحب دي، فرض نه دي او نه سنت مؤکد دي، دا به همیشه کړي. او دریم صفت دا چې په ژوند کې به د تکبیر اولا تکبیر تحریمه نه فوت شوی. او څلورم چې په ژوند کې به په چا غلط نظر نه لرو. زه اوس راشه پرې نو ډېر خلک نیکان هم دي چا وی چې مونږ نه خو تهجد کله کله سړی ناجوړ شي، ستړي وي، ناوخته ویده شي. چا وی ښه نو د مازدیګر هغه څلور نفل کو کله سړي باندې کار په غلبه شي چې راشي لمانځه لږ وه. چا وی نو تکبیر تحریمه خو ما نه کله رکعت هم کړی دی. نو چا وی چې داسې غلط نظر خو خامخا د انسان نه کله وشي. بس ټول چې څومره مجلس و ټول خاموش شو. سړي بیا ووایي چې ما ته د حضرت صاحب وصیت دی چې دا څلور صفته پکې وي زما جنازه به کوي، او چې دا څلور صفتونو کې پکې یو هم کمي نه به کوي. یو سړی راووت میدان ته، په مخ یې څادر واچو او خواجه بختیار کاکي رحمت الله علیه ته ودرېده. وی ستا کار به وشي خو مونږ به رسوا کړې، ستا کار به وشي، ستا جنازه به زه وکړم، مونږ به رسوا کړو. دا څلور صفتونه ما کې شته. ما په ژوند کې تکبیر اولا چې بالغ شوی نه دی پاتې کړ. ما په ژوند کې چېرته غلط نظر غیر اختیاري معاف دی چې په لومړي نظر ولګي بیا به دې فوراً مخ اړی. ما په ژوند کې د ګناه غلط نظر چاته نه دی. ما په ژوند کې مازدیګر نه مخکې مستحب څه کوي چې سنت هم نه دی پرېښی، نه دی پرېښی مستحب. او ما په خپل ژوند کې تهجد نه دی پرېښی. مستحب و چې ما کې شرطونه پوره دي، جنازه به دې وکړم، خو زه دې رسوا کړم. خلک وایي دا دومره نیک دی. سر باندې څادر اچولو نو چې جنازې وکړه ټولو خلکو او جنازې نه یې مخ راوالو نو د وخت بادشاه سلطان شمس الدین التمش بادشاه د زمانې. او لکه دا خو مونږ بادشاه دی د زمانې، سلطان شمس الدین التمش. مونږ خو بادشاهانو نه خو خامخا مونږ وی بادشاه ته ګورو، تهجد ته ګورو. عبادت شوق غواړي زمان، شوق غواړي، شوق چې چا کې د عبادتي ابه کوي، مینه غواړي د خدای. ګوره د عبادت په معنا کې درته وختي ما وایي چې عبادت څه ته وایي؟ غایت التذلل، غایت الحب، مینه. که خدای سره دې مینه وي نو ته به ورته ځان ټیپ پاس کېږي به ورته. چا سره چې مینه وي ملاقات له به یم ځې هغه ته به ځان هم ښکته کړي. خدای سره دې مینه د ټیپ پاس کېږي به ورته او ځان به ورته ذلیل کې. مینه غواړي، مینه. خدای زمونږ د خپل ذات سره مینه پیدا کړي.
نو زما وروڼه عبادت لپاره مونږ کوي. بعض عبادتونه فرض دي خو به خامخا کې نه کې خدای به تپوس ته نه کوي. لکه مونځ پنځه مونځونه شو ماسخوتن نه پس ویتر هم پکې راغی پنځه مونځونه شو دا خو فرض دي خامخا به کې نه کې خو مجرم چې الله به تپوس کوي. د رمضان روزې فرض دي دغه او دارنګې زکات خدای پاک مال درکړو د هغې خپل حصص دي در باندې فرض چې ګیره کم سړی مالدار وي صاحب نصاب. او دغه رنګې حج چې کم سړی مالدار دی او بیت الله ته راتلو طاقت وي دا فرض دی کې دا فرض دی. دا په عباداتو کې ظاهري عباداتو کې فرض دی. نورم د دنیا ډېر فرایض دي او بعضې څیزونه حرام دي هغې نه ځان ساتل دا عبادت دی. د ګناه موقع درته پېښه شوه تا د هغه ګناه نه ځان وساتو دا عبادت شو. بعضې سنت موکد دي لکه ماسپښین نه مخکې 4 رکاته ماسپښین نه پس 2 رکاته سنت موکد دي. دا یو خبره ذهن کې واچوئ. ما تېره جمعه هم درته ویلي مونږ په دې جومات کې تاسو ته پته ده چې دې کې مدرسه شروع ده په دې جومات کې او هغه مدرسه کې بره کوټه جوړه شوې ده په هغې هم پیسې لګېدلي څه کارپېټ دی دوستانو اخیستی دی هغې باندې هم څه پیسې او څه شاته مونږ ته یو څه مونږ ضرورت دی. نو تاسو ته ما تېره جمعه هم ویلو خو رانه تاخیر شوی وروستو نو که څوک په دې مدرسه کې د جومات سره جومات هم د مدرسه تعاون کول غواړي نو اخلاص سره پکې تعاون وکړي ښه ثواب درکېږي انشاءالله العزیز. خدای به بیا اجر درکوي په دنیا کې او په